سلامونه مې ومنئ. په دې هیله یم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نن راځو چې څنګه کولی شو د حسابي په نامه یو اپلکېشن ده چې ډېرې ښې پیسې ورکوي. تاسو پیسې موبایل ته هم لیږلی شئ. نور کار نه غواړي، یوازې تاسو به په خپل ریفرل کوډ باندې ملګري را دعوت کوئ دغې اپلکېشن یا حسابي ته. یعنې مثال چې تاسو یو اپلکېشن انسټال کړئ او بل ملګري ته ووایئ چې تاسو داسې یو اپلیکیشن تاسو هغه انسټال کړئ او تاسو خپل ریفرل کوډ ورکړئ، 100 افغانۍ به تاسو ته هم درکړي او 100 افغانۍ به ورته هم ورکړي. او یو مهمه خبره دا ده ډېره روغه چې دا خپل موبایل یا سیم کارت هم تر لیږلی شي. زه ثبوت هم درته ښیم، ما تر لیږلي هم دي. انشاءالله په روان ویډیو کې به دغو طریقه څنګه ویستلی شو هغه طریقه هم درته ښیم. نن څنګه کولی شو چې حسابي اپلیکیشن جوړ کړو. راځو لومړی دلته پلی سټور ته تاسو راشئ. د حسابي په نامه یو اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ، ما انسټال کړی دی. تاسو به هلته راشئ، هغه بس انسټال کړئ، بیا به حسابي اپلیکیشن ته راشئ. دلته مثال لومړی کې به خپل هیواد انتخاب کړئ. دلته ما افغانستان انتخاب کړی، زه د افغانستان یم. او په دویم دلته به تلیفون شماره ورکړئ. زه تلیفون شماره ورکوم 0 ما لومړی شماره انتخاب کړه. دغه شماره چې زما په ما سره په موبایل کې ده. او دلته چې دلته دا کوم ټیک مارک چې ده دا به ټیک مارک کړئ. مثال زموږ د دې هم ټیک مارک دلته به بیا به پاکوز هغه باندې کلیک وکړئ. او دا کومه شماره چې تاسو ورکړې دلته یو 6 رقمیز عدد کوډ ځي، کوډ دلته تاسو بیا ورکوئ. زما نیټ یو څه کمزوری ده، زه ویډیو لږ څه سکیپ کوم چې غټه نه شي. که چېرته ده هغه ده کوډ هم موبایل ته راغی. دلته به 45 دا کوډ مو چې کله ووایي بس خپله بیا دی کنیکشن شروع کوي. دلته مثال یعنې مثال چې تاسو د چا ریفرل کوډ استعمالوئ د هغه کوډ مې استعمالوئ. او تاسو زما ریفرل کوډ استعمال کړئ چې زموږ ته یو څه ګټه ورسیږي. او بیا تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه ریفرل کوډ جوړولی شئ. زما ریفرل کوډ زه تاسو ته په سکرین هم درته لیکم، دلته زه خپله ورکوم 102.52.53.15. دا یو اسانه جوړیږي دا کوم ریفرل کوډ. او ما چې په مخکې کوم سلام نمبر باندې جوړه کړه هلې 0 مه ورسره ورکوئ. او نور دا کوم عدد چې ده نه عدد ده، دا تاسو د ریفرل کوډ هم څه نور مخته ځو. څه دا زموږ اکاونټ یو څه جوړ شو. دلته به تاسو راشئ، دلته به ګوره تر اوسه پورې تاسو ته 0.0 څو د افغانۍ یو هم نشته. تر هغې پورې تاسو ته افغانۍ درکړي چې تاسو د ټول معلومات ورکړئ. او هغه نه بعد به تاسو پین کوډ هم چینج کړئ، بیا هغه نه بعد تاسو ته بیا 100 افغانۍ درکړي. زه دلته راځم یو څه معلومات دلته زه ایډیټ کوم. دلته زه مثال لیکم، لومړی نوم ورکوم او تخلص هم ورکوم. برېښنالیک چې مثال برېښنالیک به تاسو یو برېښنالیک ورکوئ د ایمیل ادرس یا د پلی سټور د پلی سټور کوم هغه چې د ایمیل ادرس به ورکوئ. ما سره یو زه دغه ورکوم، دلته واړه دغه ده. د مثال د تلیفون شمیره چې تاسو د تلیفون شمیره ده او د دوهم د تلیفون شمیره دا تاسو د ریفرل کوډ هم څه. دلته به تاسو خپل معلومات یا ورکړئ چې مثال له پاسپورټ له وجې کو له تذکرې له وجې. خو اکثره ستاسې پاسپورټونه نشته، تاسو له تذکرې له وجې هم کولی شئ، هغه کو ساده وي یا کمپیوټري وي. زه دننه کېږم له
تذکرې سره تایید کوم. دلته به یو څه زه ویډیو بیا هایډ کوم، مثال چې هغه تذکره یا زه شروع کوم. تاسو کولی شئ مثال د خپل تذکرې مخ سکین کړئ، هغه کو الکتروني وي یا ساده وي فرق نه کوي. زه ورځم. دلته ما چې کوم د تذکرې مخ سکین که اوس عایشه طرف هم سکین کوم، خو که چېرته تاسو را کمپیوټري تذکرې نو عایشه سکین کوئ، او که چېرته کاغذي وي مثال سپین هغه وي چېرته کاغذ وي هغه هم کولی شئ. زه ورځم هغه سکین کوم. دلته اوس راځو دلته درېمې مرحلې ته چې هغه ستاسو مخ سلفي واخلي. مثال ماسک به یې لرې کړئ، تاسو لیکلي دي پښتو. زه دا مخ هم سکین کوم. هغه چې ملګرو که چېرته مو تاسو مثال هغه ټول هر څه مو تایید کړل، بیا مې تایید کړی، زما ځکه نه تایید کېده چې زما یو اکاونټ و، دویم اکاونټ کې زما مخ نه اخیستلو، یو څه ستونزه وه. زه بیرته راغلم زما پخواني اکاونټ ته. دلته تاسو کله چې هر څه ټول کړئ دلته به تاسو راشئ، دا پښتو چې وي کله چې پښتو وي زه به چې پښتو ته اړولي بټوه به ووایئ. دلته تاسو ته بار چې ګورئ دغه درې نشان دغه چې تاسو ګورئ دا به تاسو ووایئ. دا به چې کله ووایه دلته تاسو ته لیکلي واضح مثال د پین کوډ بدلوله، او دلته تاسو درې خانې درکړل شوي، درې خانې. په لومړۍ خانه کې به تاسو مثال څلور عدده به صفر ووایئ، او په دوهم کې به تاسو څلور عدده پین کوډ ورکئ چې هغه کوډ بیا درنه ویر نه شي، چې چېرته تاسو پیسې تر باسئ بیا تاسو نه هلته پین کوډ غواړي. او په درېیمه خانه کې به هم د پین کوډ هغه دویم واره به وریفای کوئ. چې کله دا تاسو ته وکړه بس ستاسو اکاونټ به جوړ شي، او ستاسو اکاونټ ته به 100 افغانۍ جمع شي. تاسو ګورئ دلته تاسو زه ښیم زما چې دي اوس ما ته 100 افغانۍ ما د ملګري نه هغه کړی، ما چې کله فعاله کړه ما ته 100 افغانۍ راکړي. دلته اوس ګوره تاسو ما ته ګورئ، ما د عربا نمبر ته مثال ما دومره تر لېږلي دي 50 افغانۍ. دلته تاسو ته ښیم څو ورته ما ټایپ وکړه. خو دلته تاسو ته چې باید تاسو کله چې څو ملګري نه یې راته وت کړي تاسو باید 4 ساعت نه بعد تاسو 50 افغانۍ تر لېږلی شئ. ما درته لېږلي دي، ته ښیم دا څه دي، دا کوم چې دي دا نورې دغه بېرته راګرځول شوي دي. او چې کله تاسو دلته مثال دغه پین کوډ بدل کړئ تاسو ته به 100 افغانۍ درکړي. دا تاسو ګورئ 100 افغانۍ درکړي ما ته راکړي دي. او نو نور بس طریقه نه غواړي او څنګه کولی شو له ده څخه پیسې وباسو. انشاءالله هغه په راتلونکي ویډیو کې ته ښیم. کوشش وکړئ چې اکاونټونه جوړ کړئ، اسانه طریقه ده، هېڅ کار نه غواړي، یوازې ملګري دغه کول دي. هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي وي، پوه شوي یئ. زموږ دا کوشش و چې تاسو یو اکاونټ جوړ کړئ، یو څه ګټه وکړئ. فیسبوک کې خو هسې لګیا وو، په سوشل میډیا کې نه چې راسو یو څه کار وکړو، پیسې هم راکړي. له کتلو نه مو زیاته مننه.